ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ویډیو د مخه تاسو ته او تاسو درنې کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي وایم او هیله مند یم چې تر دې دمه مو د اختر شیبې ښکلې تېرې کړې وي. دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. دوستانو خبره به کوو د 2020 IPL. ګورو چې په 2020 IPL کې کوم افغان لوبغاړي دي هغه ټول نومونه به زه تاسو ته وایم. IPL دوستانو تاسو خپله پوهېږئ چې ډېر یو زبردست مقابله د انډیا یعنی انډین پریمیر لیګ دی، لکه څنګه چې زمونږ داسې APL د افغانستان پریمیر لیګ او همداسې ډېر ملکونه چې دي هغه لیګونه لري. نو دوستانو که موږ وګورو په IPL کې الریډي درې کوم افغان پلیر چې دي هغه موجود دي، راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن. دا درې واړه الریډي په دې کې انوالو دي، یعنې په دې کې شامل دي، دا اخیستل شوي دي. دوستانو که بل طرف ته موږ وګورو و نور لوبغاړي هم په دې کې شامل دي، یعنې نومونه ورکړل شوي دي چې په هغې کې راځي قیس احمد، محمد شهزاد، نجیب زدران، ظاهر خان، اکرام علي خیل، درویش رسولي او حضرت الله زازی. دوستانو دغه اووه کسانو نومونه هم ورکړل شوي دي په IPL کې. انشاءالله دا به هم وي، خو دا معلومه نه ده، کیدای شي د 10 نه زیات هم راشي ځکه افغان پلیرز دي. انشاءالله کیدای شي د 10 نه زیات پلیران هم په دې IPL کې شامل وي. خو دغه 10 کوم کسان چې دي یعنې درې مجیب زدران، نبی او راشد خان، دا درې واړه پکې شامل دي. دغه اووه لوبغاړي نور هم پکې شامل دي، دا هم انشاءالله پکې لوبېږي. نو دوستانو تاسو خپل نظر را سره لاندې شریک کړئ چې کوم یو لوبغاړی ستاسو خوښېږي، کوم یو ټیم تاسو خوښېږي، لاندې په کمنټ کې را سره د هغه نوم ولیکئ. تر بل ویډیو د الله